د اختر په ورځ ملت ته د ولسمشر غني پیغام څه یې وویل او څه یې وکړل. ګران اورېدونکو السلام علیکم. تر هر څه د مخه تاسو ټولو دوستانو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم په دې هیله چې اختر مو له خوښیو ډک وي. راځو موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غني نن په ار کې د اختر لمونځ ده او له لمانځه وروسته ملت ته وینا وکړه. له ولسمشر غني سره عبدالله او نور حکومتي چارواکي هم وو. ولسمشر محمد اشرف غني د نړۍ ټولو مسلمانانو او هیوادوالو ته د اختر مبارکي ورکړه او خبرې ټولې په سوله سره خېدې. ولسمشر غني وویل د یو مسؤل حکومت په توګه یو بل ګام پورته کوم او اعلانوم چې د طالب بندیانو په خوشي کولو کې به چټک حرکت راشي او جدي ګامونه به پورته شي. خو پر طالبانو هم غږ کوم چې زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه چې له دوی سره دي ژر تر ژره دي خوشي کړي. ولسمشر غني خپلو خبرو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې نور جنگ ونه کړي، د افغانستان ملت ته تاوان ونه رسوي. هر څوک چې شهید کیږي یا ټپي کیږي یو بل داغ دی چې نه جبرانیږي او له شرعي پلوه زموږ ټول علما کرام په دې باور دي چې نن جنگ روانه دی، ځکه اساسي حل د سولې خبرې پیلول دي. ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې وویل چې د حکومت د سولې مرکچي پلاوی چمتو دی او هیله یې وښوده چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. ولسمشر غني وویل ځینې کړۍ طالبانو ته دا ورلېږدوي چې ورباندې په تاوان دی او که اوږد وربند وکړي سیاسي تول له لاسه ورکوي. خو زه روښانوم چې طالبان د افغانستان د ټولنې واقعیت دی او ځای د خبرو میزو کې تثبیتیږي نه په جنگ کې. ورباندې اعلانول چې افغان حکومت له کلونو راهیسې اعلانوي د قوت نښه ده نه د کمزورۍ. نوموړی وایي سوله ملي غوښتنه ده او د سولې تړون د ډلو په ځای د ولس دی او د سولې د تړون په هکله وروستۍ پرېکړه به افغان ملت کوي. د ولسمشر غني دا خبرې په داسې مهال دي چې تېره ورځ د طالبانو د وربند له اعلانېدو وروسته ورته ګام پورته کړ او افغان سرتیرو ته یې امر وکړ چې وربند وکړي. نوموړي بیا هم د طالبانو د وربند هرکلی وکړ او ویې ویل چې له امنیتي سرتیرو یې غوښتي چې دفاعي حالات غوره کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.